په غزنی ولایت کې د وروستیو بارانونو له امله د انګورو حاصلاتو ته درانه زیانونه اوښتي دي. په غزنی ولایت کې وروستیو بارانونو کرنیزو محصولاتو په ځانګړي ډول انګورو ته سخت زیان اړولی دی. د سیمې کروندګر او باغ لرونکي وایي بارانونو د نورو کروندو ترڅنګ د انګورو باغونه ډېر زیانمن کړي دي. د غزنی ولایت یو باغ لرونکی ګل خان له کلونو د انګورو باغونه پالي، خو سږ کال یې لوی زیان کتلی دی. سوداګر یې انګور له دې امله نه اخلي چې بارانونو خراب کړي دي. هغه وایي د بارانونو ترڅنګ د پاکستان سره د سوداګریزو لارو بندېدو د حاصلاتو په بیو باندې دومره تاثیر غورځولی دی چې له توانه یې پورته دی. په خبره یې اوس یو من انګور یوازې په 200 افغانۍ پلوري چې دا تر ټولو ټیټه بیه ده او تر دې دمه یې 200,000 افغانۍ تاوان کړی دی. مڼې هم نه ځي، د دام نه ځي. مڼې اوس په مثلا اوله څه په 200 ولې اوس په 580 روپۍ دي، 90 روپۍ دي. دا جوپانۍ ښې مڼې هېڅوک تجار نه دی راغلی. انګور خو دغسې دي، له اوله تر اخره خو انګورو نرخ نه لري په له سره وخته. خو په دغه وخت موسم کې پاکستان لارې بندې شي، موږ اوله سر مڼې په 200 ولې اوس په 500 روپۍ دي، 80 روپۍ دي. دا د مارکېټ ته چې ولاړ شي او انګور باندې چې څنګه باران وشي نه تجار وړي، نه له ممیزو کشمشو ماسو بل څه کار نه. یاره شخصا ماته یاره یو 2 لک افغانۍ 2.5 لک افغانۍ زیان دغو انګورو له لاسه تنها دلته نه دي بل ځای هم. د غزنی کروندګر وایي له یو لوري طبیعي آفتونو کروندې او حاصلات زیانمن کړي دي او له بل لوري افغان سوداګر له دې امله د میوو اخیستلو ته زړه نه ښه کوي چې پاکستان ته انتقال ستونزمن شوی دی او په کور دننه بیا هغومره ګټه وټه نشي کولی. دوی وایي انګور او نورې میوې ورته په باغونو کې پاتې دي او وړ دي چې په ډیره ټیټه بیه یې په تاوان وپلوري. انگور هم خراب شده، بارانا کت کلش گنده شده، ولی که کم مانده ما بین شوره که میبریم در بازار ور که 80 روپیه 70 روپیه کسی نمیخره. سیبار خب میبینی کلش مرض کرده، نه کود نه دوا، هیچ چیز نیست. هم کم است، هم که یه رقم پیدا هیچ چیز نداریم، کلش خراب شده. این بسته باغ اینی تقریبا 100 درخت از ما است. این 100 درخت ما 3 خلطه سیب نگرفتم که بخوریم، چی برای زبایی که بفروشیم. دیگه اصلا چیزی نیست در اینجا. خواستیم از ریاست زراعت هم نیست که کود بده که مردم همکاری کنن که طریقه و کود و چیز نیست، قیچی و تاکبوری و چیزاش یاد بده مردم. خیلی مردم یادم نداره چیزاش چی رقم شاخشبوری میشه چی رقم. ورته مهال عبدالله چې د غزنی ولایت یو بل کروندګر دی وایي پوره کال د خپلو کورنیو له غړو سره د انګورو او مڼو باغونو کې ستړي کړي دي، خو پای یې هېڅ ده ځکه هغه مصرفونه چې په کروندو یې کړي ورته نه پوره کیږي او حکومتي مسئولینو هم تر دې دمه ورته په یاده برخه کې د مرستو لاس نه دی ورغځولی. برای مردم دیگه توانشون اینمیز که کل سال زحمت کشید و تکلیف کشید، امیدش اینمی حاصلات و اینمی یک باغ و پتی بود از اون حال خودت ببین که چی جور خواهد شد. امید 1 لک روپیه رو داشت و حالی 30,000 هم جور نم نه. اینی توان ماست از باغا دیگه کار و بار نیست. مثال کلگی مصروف از یک باغ یک پتی که داره اون سر سال تا پای سال گرفتار از موس میزنه و میکنه آخر من باران و مرض خراب من از یه چیز جور نمیشه. سږ کال نه یوازې دا چې سوداګر د حاصلاتو خرابي له امله لوړ تاوانونه ګوري، بل لوري ته د سوداګرو نشتون بیا یوه بله ستونزه ده چې باغ لرونکي او کروندګر یې راتلونکي ته ناهیلي کړي دي.